د صابون چکی وي د اسمان سره خبرې اوبه د اوبو ملاوېده ګران شي اوس په دې طهارت باندې زموږ نه خرچه هم نه ځي په داسې حالاتو کې دی چې ته ساه نشي اخیستی سړی سوچ وکړي چې دا خدای ما سره عمر ټولې ملاو شي د ده ښځه به څه کوي د ده بچي به څه کوي د ده مور و پلار ښځه هغه خاوند خوښوي چې هغه صفا سوترئ نو خاوند هغه ښځه خوښوي چې هغه صفا سوترئ نو دغه شان بچي دغه شان رور دغه شان نور خپلوان نو دغه شان ملګري دغه شان معاشره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وصحيح مسلم کی حدیث دی الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات ایا زه تاسو ته یو داسې عمل ونښیم چې په هغې سره الله ګناهونه ریجوي او درجې ورسره پرې اوچتوي صحابه کرام ویل نه یا رسول الله موږ ته وښیه وایي اسباغ الوضوء علی المکاره په سختو حالاتو کې ښه اودس کوه سختو حالات څه مطلب جمع کې اوبه کمي احتیاط کی دا ټولې خبرې به کې دننه راغلي یو سړي ته تکلیف دی بیا هم طهارت حاصلوي رب العالمین په له ګناهونه ریجي او درجې ورچي دا خبره یاده که چې مطلب زما دا نه دی هرګز چې صرف د اودس خیال ساته دا خبره ما ټوله روانه کړې د طهارت دپاره ده یعنی دا شریعت چې دومره ترغیب ورکړی دی دومره زور یې ورکړی دی خو دې دپاره یې ورکړی چې ځان صفا ساتي ځان صفا ساتلو کې صرف دا راځي چې ته اودس کوه څه پکې راځي کپړې صفا ساته پیزار صفا ساته نور بدن صفا ساته ویښته صفا ساته دا یو نیم به ویني دا دې جامو نه ککر یې جوړ شوی دی خولو د لاسه خولو پکې نښې هم کوي که نه یې پکې نیسي او دا ویښته ګډوډ او دا د خولو بین به ترې روان وي کله نه بحث وي عجیب وي موږ دا د تکبر خبر یعنې شریعت ته د تکبر خبرې لکه که چېرته ته داسې ووایې چې یاره سړی ځان صفا ساتي د بعضو کسانو نه بینځي توبه الله وي دومره کبر پکې دی دومره کبرجن دی وي د خلکو نه بینځي نو چې بین تیزي نو څه ورته ووایم خو چې ووتو خو بین تیزي که نه بعض کسان داسې موږ لیدلي سړیو سره ملاقات وکړي نو چې غاړه ورسره میلاوي ساه به دې بند ساتي چې یار به داسې حالاتو کې دی چې ته ساه نشي اخیستی سړی سوچ وکړي چې دا خدای ما سره عمر ټولې میلاو شي د ده ښځه به څه کوي د ده بچي به څه کوي د ده مور و پلار د خویندې وروڼه نو ده ته که ویلی نه شي خو زړه کې خو شتي که نه چې دا سړی د ده نه څښا بینځي نه به یې راځي په زړه کې ته که چا ته ونوې ستا خوا له کس راغی تا سره میلاو ته ورته ویلی نه شي چې تا نه بینځي ولې زړه کې دې نه ده په دې دا سړی ښه ښکاره شو که بد ښکاره شو او زه به راته یو حدیث ویم کېدای شي تاسو اول پرې راوړئ ډېر ناشنا روایت ته امام ابو داود امام نسائی امام احمد راوړی دی ما ته ښکاري غالبا د جابر رضی الله عنه روایت هغه وایي اتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرا فی منزلنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زمونږ کور ته راغلی و یعنی زائرا تپوس له راغوښتی شوی هلته یو سړی ناست نور میلمانه هم ناست د حدیث ته غوږ کېدی فرأى رجلا شعیثا قد تفرق شعره یو سړی پکې ناست دی داسې شګړ بګړ چې ورته موږ وایو دا ویښته ټول ګډوډ دي داسې ولاړ خاوره پکې پرته ده دوړو والی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما کان یجد هذا ما یسکن به شعره د ده سره دومره څه نه و چې به د ویښتو یې لګولی وی ویښته یې برابر کړی دومره څه نه اوس که موږ یې ووایو جواب کې راته خلک ووایي ته د غریبانو د حالاتو نه څه خبر د صابون چکی وي د اسمان سره خبرې اوبه د اوبو ملاوېده ګران شي اوس په دې طهارت باندې زموږ نه خرچه هم نه ځي که نه ته چې یو چکی د صابون راوړي څومره بیلان دي څومره وخت پورې هغه پرته یو چکی اوبه دومره ډېرې ته پوه سړي اوس په دې کې سړی وایي دا وایي د غریبانانو حالات نه څخه بعض وایي دا خبرې هغه څوک کوي چې زړه یې روغ وي زړه یې روغ وي څه مطلب کتلی چې زړه یې روغ وي څه ته زړه خو الحمدلله د ټولو روغ او دا خبره صحیح ده دا خبرې هغه څوک کوي چې زړه یې روغ وي زړه یې چې روغ وي مزاج یې برابر وي دی ښه صحیح خبره کوي او صحیح خبره دا ده چې ګندګۍ ته به ګندګي وي پاکوالي ته به پاکوالی وي اوس دا د پیغمبر خبره ده وي ده سره دومره څه نشته چې د ویښته برابر تیل پې ولګوه بل څه پې ولګوه وینځئ چېرته منګس پکې ووه
ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة دبل كسبك ناسو وديري غندك بريچو فبدهل فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه دته دور وبم ملوي چې کپڑے بيږي دا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خبره زمانه است کپڑے اچو دا خسته دا مطلب نه ته موږ نه جنوي جوړي اچو ها خسته سمت صفا سترا خمزداري خوشبو استعمال وخ اسری کړو کپړو کې ګرځدا نعمتونه د الله دي حدیث کې راځي چې او دا حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی په سنن د امام ترمذی کې دی ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده الله دا خوخه د چې د خپل نعمت اثر په دې باندې وي او چې نعمتونه د قلیل لاندې ورپټي او د کټ لاندې یګدي او یې به بینکونو ورنه نباسي او یې په خاورو کې ورنه نباسي د قزمک او ټوټي پیږي ته بدلته سړی ویني په لشتکی پیزار کې بغرزي پوندې به چودلی ببد حل د کپړې به دومره نری شي چې سینې هغه وخته به راوځي یره سړی غریب سړی ته بدوي چې رکه چته ملګرو سره مشورو کو دل سره چاند راځم نه به خبر شوی نیم کیلې ده نیم کیلې ده د دې سیمال وسکی چتا دسی جون تیر کو چې خلک کړه د مخامخ سنوي خلک د خبره کوي ته حالات ته وګوره ته دغه ما یو پیر دا کیسه ذکر کړو وکړو دلته یو کس ډیر صفتی کېدو وې دا ډیر مالدار پښتنو خلکو په مجلسونو کې بار بار ما اوریدلی یره پلانې وی کروڑپتی دی به وخت کې زلاړم سامان می اغستو کورله یو بل کلیوال را سره ملګری نو هلته یو کس لګیا دی یو غټه داسې ډینه ولاړه ده یا کنټینر چې هغه ولاړ سامانونو ته خلک کوزوي نو ما ته هغه کس وي هغه پلانې ته پېژني یاره ما اورېدلي وي ده خو چې ته لیدلی مې نه وي دغه دی هغه لګیا و سامان یې کوزو په بد حالو دا چاودلي پوندې نیولې کته ته وګوره دا کروڑپتی الله دا غواړي او دا خوښوي چې هغه په تا باندې خپل نعمت وویني دا تکبر نه دی تعالی الله مال درکړی دی الله غواړي چې ته ښه جامه واچې الله غواړي چې ته ښه پیزار واچې الله غواړي چې ته ښه مزېداره ټوپۍ په سر کې الله غواړي چې ته خوشبو ولګې ها نشتی دا جدا مسله خو چې رسد الله طاقت درکړی دی هغه کوه په دې سړی ښایسته ښکاري او دا طبیعت د انسانانو والله کم سړی چې ویني داسې ډېر صفا سوتري که نه د سړي د سترګې یخې شي او سړی وایي چې زه سره بار بار میلاوي خوند ورکړي د هغه سره دا خبرې ده ښه د چا زیله چې ورشي د یو بل خوا له خو موږ ټول ځو راځو نو د یو نیم کس زی ته به ورشي کمرې د ته په زړه کې پاټیم دا وایي چې دا مې اولنی پیر دی او دا مې اخرنی دی بیا نه راځي یعنې بعضو کسانو خوا له چې ورشي او په تلای کېناستي چې راپاڅېدي د تلای دا مخ به سره راوچتي مسافري ده جي مسافري ده نو په بد حال ګرځه مسافري ده نو صابینونه دي نه ځي ولې په دې مسافري کې تر انسانانو سره ملاقاتونه نه کوي ولې په دې مسافري کې ستا د چا سره غم خادي نه ده ولې په دې مسافري کې ته دا نه خوښوي چې ته د خلکو په نظر کې ښایسته ښکارې دا به صرف په کور کې وایي ځان صفا ساتي او دا راته ووایم دا چې مسافري کې وبد حالي دا هلته هم بد حالي ځکه چې دا خوی نه بدلېږي او څوک چې د صفایي سره عادت شوی زما دا خبرې لږې که سختي نو معافي راته کوئ او که څوک د صفایي سره عادت شوی نو هغه په مسافرۍ کې هم صفا سوترې هغه په کور کې هم صفا سوترې که نه خبره مې غلطه وکړه د یو نیم انسان کمرې ته به ورشي مسافر به ته به حیران شي چې ده چې دا کومه کمره صفا کړي کوم سیسټم د برابر کړي ته به ورته حیران شي لکه دا یاره بس وي چې دا مې داسې صفا کړي نه وي بیا مې زړه نه وي برابر دی اوس مسافر خو دی د صفایي سره عادت دی ورته پته دی چې په دې سړی ښایسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي دې ته غوږ کښېږده ګوره د هغه خوشبو ډېره خوښه وه او دا بدبو به انتهایي بدې شوه عایشه رضی الله عنها وایي په سنن د امام ابو داود کې دا روایت وایي یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چوغه راوړه چوغه چې هغه د مالوچو نه جوړه شي او مالوچ به کینو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چوغه واچوي د مالوچو سره بیا په سړي باندې خوله راشي خوله نو چې خوله پرې راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دغه مالوچو بین ولګېد ځکه چې هلته هغه لمده شو نو یې راوایغسته داسې بیا یې رانه کړي بیا یې رانه کړي ولې
دغه د مالو چې هغه بین په ولګي چې دا په ما باندې بین ولګي خو چې ما سره ملوي په هغه هم دا بین لګي داسې صفا سوترس انسانو زموږ مور پلار دی په هغه قربان ملګري چې وبسې کله مدینه کې ګرځېدو چې شو نو په دې به معلومو چې به کومه لار به خوشبو ډېره وي په دې طرف تللی انتهایي مینو په خوشبو باندې انتهایي ځکه امام نسائی چې کوم روایت راوړی به یې کې دا دي وایي ستاسو په دې دنیا کې ګوره زما دا خوشبو ډېره خوښه دې سره به سم طبیعت لګېدو عایشه رضی الله عنها ولا په سر کې لګاو په سر کې چې کله به سر منګز کو را منځ کې چې لار وترې په دې کې به ورته خوشبو لګاوه او بیا د هغه د ملګرو دغه طریقه وه پای کې مشهور بعض پکې ډېر مشهور شوي لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په لاسونو به یې هم خوشبو لګوله چې کور نه به وتو داسې په لاسونو وایي زه د خلکو سره میلاویږم شاګردانو سره میلاویږم چې زما د لاسونو نه م خوشبو دا مزه کوي او امام ابن القیم رحمه الله دا یو خبره کړې ده دا خوشبو نه ده خوشبو وایي دا د روح غذا ده د روح ورسره خوشحالېږي دی ناشنا خبره کړې ده لکه اوس ته په غم کې او په تا باندې خوشبو ولګېده که هېڅ تاسو تجربه کړي وي لږ د سړي د دې غم نه دا پام بدل شي دا خوشبو د سړي د خوند ورکوي دا نفس د روح ته مزه که نه مزه ته هلي که نه هلي او چې هغه بل طرف ته د هغې نه مزه هلي اکه خوشحالی طبیعت به دله خراب کړي چې دا څه جاخت اوس د الله مون خلاص سبحان الله سړی بې ښایسته مختاري په دې خوشبو سره او ځکه په صحیح بخاري کې دا روایت انس ابن مالک رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خوشبو هدیه چېرته نه واپس کان لا يرد الطیب چې چا به ولم په هدیه کې خوشبو ورکړه که نه نو دا به چېرته هم نه واپس کوله دا خوشبو انتهایي خوښه سمه یې خوښه نو خوشبو استعمالوئ کپړې صفا ساتئ تیزار صفا ساتئ او یو سړی مزدوري کوي د مزدورۍ په دوران کې دی هغه ټیم کې ته مجبور یې معذوره مې خو عام اوقاتو کې تاله څه چل د صفایي خیال ساتل دا د نیکانو بندګانو څه دی صفت دی او دا د تصوف دا خبرې چې دي تصوف والا حضرات کې چې دا جزیره او بد حال ګرځېده اصل کې زه به دا خبره ذکر کړم موږ د عجزۍ په تعریف نه یو پوه عجزي څه ته وایي تاسو پوهېږئ څه چې د سره دي په هغې صبر لکه یو سړی دی یو کمیس دی ورسره او هغه سوری دی او دی ښه خوشحاله ګرځي په دقه کمیس کې چې سوری دی دې ته ورڅه وایي عجزي ستا روغې جامې شتي خو قینچي دي راواغېسته او سوری دی پکې وکاچولی دې د عجزي وایي دا لیونی په زور عجزي ګوره داسې نه کي ته لکه اوس یو سړی دی ځان یې په بد حال کړی دی چې خلک وایي چې دا څه دی دا عجزه دی نه عجزي یعنې څه چې د سره دي په دې باندې شکر او صبر هغه لږ دي او که هغه ډېر دي دې ته عجزي